د لوګر ولایت مرکز پل عالم ښار کې د نږدې 15 میلیون افغانۍ په ارزښت سره د 15 فرښتې پروژو کاري چارې د پل عالم ښاروالۍ ریاست په مالي مرسته پیل شوي چې پکې د سړکونو، پلچکونو او ویالو جوړول شامل دي. ورته مهال د پل عالم ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دغو پروژو کارونه به په 2 میاشتو کې پای ته ورسیږي او سلګونه تنو ته پکې د لنډ وخت لپاره کاري چوپړ برابر شوی ده. پروژې اوس د پل عالم ښار په د محدودې په مختلفو نقاطو کې تر کار لاندې دي چې ارزښت او قیمت یې شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ کېږي. په دغو پروژو کې پلچکونه دي، کټاري دي، د سړکونو د غاړې جویچي دي، پیاده روونه دي. ستانکزی زیاتوي چې دغه پروژو په لیکېدو سره به د سړکونو ویجاړي مخنیوي، د اوبو سیستم پیاوړتیا او ښاریانو ته ګڼ سهولتونه رامنځته شي. دغه راز له ښاریانو څخه غواړي چې د ښار په ښکلا کې ورسره همکاري وکړي. ښاروالۍ معیاري خدمات وړاندې کوي ښاریانو ته او دغه کومې پروژې چې د موږ اوس عملاً کارونه جریان لري شاوخوا 1.5 سل نفرو ته پکې موقت کاري فرصتونه برابر شوي دي او عملاً خصوصي سکتور له طریق نه قراردادونه شوي دي، دوی ته پکې د کار زمینه برابره شوي او په راتلونکي کې به هم د ښاریانو لپاره سهولتونه برابر کړي. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته د مسؤلین لوري د بیا رغونې کارونو ترسره کېدو په برخه کې پاملرنه زیاته شوې او هڅه کېږي چې د ښاروالۍ په مرسته ښاریانو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي.